ناول جوجو، لیکوال نصیر احمد احمدي، غږ صدیق افغان. پیل. 14 کلن هلک تندې واخیستې، لاس یې وتپاوه، تشه درۍ وه، سترګې یې رڼې کړې. کښېناست، له کړکۍ څخه د سپوږمۍ راوتلې رڼا پر بدنۍ لګېده. هلک اوبه وڅښلې، بیرته اوږد وغځېدی، کړپ سو. تړلې بسترې ته یې وکتل، سترګې یې رډې راوختې. خوله یې چغې ته خلاصه کړه، نه کېده. زبون یې وهل سوی و، په لاسونو یې زور راوست، د ولاړېدو سېکه یې ختلې وه. تر څنګ یې بسترې ته وکتل، هېڅ هم نه و. یو دم ولاړ سو، په کلا کې زوروره ناره راوګرځېده: ادې! په دهلیز کې ډاډ نارینه غږ واورېدل سو: یا الله، ملا صاحب راغی. ښځو منډه واخیسته، یوې توپدانۍ په پښه ووهله، د بلې د ټیکري پیڅکه د بدنۍ په څوشکه کې بنده سوه. ټولې له کوټې ووتې. 2 تنه راغلل، له عمره پاخه ول، غټې ژېړې لونګۍ یې تړلې وې. یوه د پراته هلک لاس ور پورته کړ، یوه شېبه غلی و، بیا یې وویل: نبض یې ښه دی. لاس یې پرېښود. د هلک مخ ته یې وکتل، ورو یې وویل: ملک صاحب، ما ته خو د وېرې علامه ښکاري، شونډه یې وتلې ده. ملک پراته هلک ته کتل. سړي وویل: له څه وخته راهیسې همداسې بې حاله دی. ملک ټوخي واخیست، کڅوړنۍ سترګې یې له اوښکو ډکې سوې. په زحمت یې وویل: بس نیمه شپه یې چیغه کړه، ورغلو، په مټ کې یې تر چوترې ځان را رسولی و. سړي د صدرۍ له جېبه قلم راوایست، کوچني چوکاټونه یې ولیکل. کاغذ یې ملک ته ونیو. د پیریانو علامه ده، خو ته فکر مه خرابوه. دا تعویض په 7 سرو ټوټو کې ونغاړه، هلک ته یې ور په غاړه کړئ. خدای به کوي، تعویض به کوي. د انس او جنس له شره به په امن وي. ملک کاغذ ور واخیستی، ملا ته یې د 10 افغانیو لوټ ونیو. دواړه له کوټې ووتل. هلک په 2 سهار سترګې رڼې کړې. د جارو غږ یو دم ودرېد. یوې پیغلې منډه واخیسته. له چوترې چیغه راغله: ملک لالا، تواب په صد راغی. کوټه له وړو زړو ډکه سوه. ملک او 2 نور نارینه تواب ته نږدې کښېنستل. ښځې له وره سره ولاړې وې. تواب په وېره یوې بلې خواته کتل. ملک د هغې لاس ور پورته کړ، په خپل ټټر پورې یې ټینګ ونیو. په خوند یې وویل: توابه زویه، زه یم ملک لالا دي. ویې ټوخل. یوې ښځې په بیړه توپدانۍ ورته ونیوله. هلک هماغسې وارخطا سترګې رغړولې. ملک په زوټه وویل: بلا وبلا. یوه ډنګره ښځه رامخته سوه. خړ ټکری یې پر مخ ور کش کړ، غلې ودرېده. څه وایه ملک لالا؟ زوی ته دې شیدې راوړه. ښځه په بیړه له کوټې ووته. ملک تواب تر غومبري کش کړ، یو دم یې وخندل. د ملک لمسی او دومره ویره. زړوره اوسه، زه، پلار او تره دې ټول دلته یو. هلک هماغسې سترګې رغړولې. ښځینه وارخطا غږ واورېدل سو: دا دی. ملک له شیدو ډک ګیلاس ور واخیست، د تواب خولې ته یې وروړ. هلک مخ واړاوه. ملک وویل: وڅښه. تواب ور ونه کتل. ملک په عمر پاخه ځوان ته مخ ور واړاوه. ورو یې وویل: باتوره زویه، یوازې بې پرېږده. 3 نارینه ولاړ سول. ملک ناره کړه: بلا وبلا. ښځې په رېږدېدلي غږ وویل: څه وایه ملک لالا؟ په هلک پام کوه. د ښځې د ټیکري پیڅکې لړزېدلې. ټول له کوټې ووتل. ښځې په بیړه دروازه پورې کړه، ورغله. د هلک سر یې په غېږ کې ونیو. په چیغو چیغو یې وژړل. تواب وویل: ادې، اوس ښه یم. ښځې د خپل زوی پر تندي شونډې کښېښودې. په ژړا کې یې وویل: زما خو دې لړمن خوړین کړ. وروسته یو دم ولاړه سوه. له خړ دیواله یې یو چوکاټ سوی عکس رابیل کړ. په عکس کې یو نوراني بوډا اوږده سپینه ږیره نیولې وه. په 2 وږو یې کوترې ناستې وې. په غاړه یې شنې زرغونې مرۍ راځړېدلې.
ښځې عکس ښکل کړ، د هلک پر ټټر پورې یې وموښه، له ځانه سره یې وویل یا غوث الاعظمه را رسېږه. بیا یې ګیلاس ور واخیست، د زوی خولې ته یې ور نږدې کړ. هغه 2-3 غوړپه شیدې وڅښلې. ورو یې وویل ادې عجبه بلا مې ولیده. ښځې په حیرانۍ ورته کتل. تواب وویل یوه لوېشت ژوندی شی پر بسترې ناست و. د پلاستیک غوندې روڼ برېښېده. لاسونه او پښې یې 3 ګوتې درلودې. یوه سترګه یې وه، هغه هم په تندي کې. ښځې د هلک پر بغور شونډې کښېښودې، ویې ویل زویه ځینې خوبونه درانه وي. د تواب تندی تریو سو. په قرآن که درواغ درته وایم، په خپله مې ولید. د انګورو د پاڼو غوندې غوږونه یې وو. ښځه ورو ولاړه شوه. عکس یې په احتیاط راوځړاوه. ویې ویل ځم چې غوړ پاستې درته راوړم. توپ باغ ته واوښت. هلکان دیوال ته غلي کېناستل. یوه وویل دا د توپ بازۍ لپاره ښه ځای نه دی. تېره ورځ هم همدا کانه راباندې وسوه، له باغوانه په منډه راخلاص. بل په خبره کې ور ولوېدی تا توپ تر دیواله واړوه، ته به یې راخلې. نه. یوه وویل تواب ته څه نه وایي، باغوان له ملک کاکا سترګه کوي. تواب د مکتب بکس دیوال ته ودراوه. یو هلک په بیړه ولاړ سو. د دواړو لاسونو ګوتې یې سره وروستې. تواب پښه پرې کښېښود. غبرګ لاسونه یې د پښڅې سر ته ورسېدل. پښې ته یې زور ورکړ. له پورته مړې لوټې راولوېدې. درب سو. تواب په باغ کې و. غلی کښېناست. مخامخ یې وکتل. د مڼو ګڼې ونې ولاړې وې. مخکې لاړ. اوږه یې د یوې ونې څانګې ته سیخه سوه. لاندې په شنه رشقه کې څو نیمخامه مڼې ولوېدې. پرېوت. سپین پتنګ والوت. د رشقې شنې پاڼې یې سترګو ته ودرېدې. سر یې پورته کړ. د ونو تر سپېرو تڼو ورهاخوا د چنار له لښتو جوړه ځاله ښکارېده. کیڼ لاس ته تاو سو. کوهي ته یې وکتل. توپ د اوبو د را ایستلو ماشین ته نږدې پروت و. ځیر سو. کوهي ته د کوزېدو زینه ماته وه. تواب یوه شېبه ودرېدی. بېرته یې د دیوال خواته مخه کړه. درب سو. توپ یې پښو ته ولوېد. تواب چیغه کړه. مخامخ پر دیوال ورغی. ټوپ یې کړل. لاسونه یې د دیوال سر ته ورسېدل. بېرته د شا په تخته پرېوت. یوه لویه لوټه راغله. ځان یې څنګ ته کړ. لوټه باد سوه. باغوان ناره کړه څوک یې؟ تواب د باغ د دروازې خواته منډه ور واخیسته. وار سوې ډبره یې تر غوږ تېره سوه. هلک شوی له باغه ووت. کور ته راغی. مور یې مخې ته ورغله، خو یو دم ځای پر ځای ودرېد. په چوتره کې ملک ناست و. تواب کوټې ته ولاړ. زړه یې خولې ته راغی. توپ کټ ته نږدې پروت و. د هلک تبه سو. پلار یې ډاکټر ته بوت. ماخستن له خوندو سره پرېوت. سهار یې سترګې وغړولې. سترګې یې رډې راوختې. په غاب کې مالټې پرتې وې. کړپ سو. هلک پر خپل سر کمپله ورکش کړه. د کمپلې تر چولې یې ور وکتل. له سپینو خیرونو پایڅو تورې ډنګرې پښې راوتلې وې. ژر یې مخ لوڅ کړ. مور یې په کاچوغه کې دوا اچوله. تواب په بیړه وویل مالټې. غولي ته یې وکتل. هېڅ هم نه و. ښځې وویل تر تا مې ځار کې مالټو ته دې زړه سوی. د تواب سترګې رډې راختلې وې. ښځې د هغه پر تندي لاس کښېښود. ورو یې وویل په دې څوړمونې کې مالټې له کومه سوې؟ تواب غولي ته کتل. بیا یې دوا وخوړه. غلی پرېوت. ساعت وروسته ولاړ سو. په چوتره کې یې نیکه د چلم نلکۍ خولې ته نیولې وه. بوډا یو دم وخندل. له خولې یې سپین لوګی راووت. هلک یې تر لاس کش کړ. په زنګانه یې کښېناوه. په خوند یې وویل اوس لکه چې ښه یې؟ تواب خپل نیکه ته وکتل. لا یې پر شونډو له پرتو سپینو برېتو څخه خړ لوګی راووت. تواب ورو وویل ځم له هلکانو مې د مکتب بکس راوړم. ملک یو دم چیغه کړه بلا وبلا. ښځه په بیړه راغله. بوډا ټوخي واخیست. په زحمت یې وویل بکس راوړه.
ښځه کوټې ته ننوته. بوډا وخندل. بکس دې د اتاګي زوی راوړ، ویل یې چې په خاورو کې درنه پاته و. تواب غلی و. بوډا وویل له چا سره خو به دې نه وي خوړلي. هلک د نه په بڼه سر وښوراوه. ښځې وویل ها. تواب ور وکتل. مور یې بکس ورته نیولی و. ورو ولاړ سو. بوډا وخندل. چیرته ځم، کورنۍ وظیفه مې نه ده لیکلې. تواب کوټې ته ولاړ. کتابچه یې راواړوله. سترګې یې رډې راوختې. ورکړل سویو پوښتنو ته سم ځوابونه لیکل سوي ول. بله کتابچه یې وکته. سوالونه حل و. ځان یې په کمبله کې ونغاړه. غلی کښېناست. قلم وخوځېد. تواب په راوتلو رډو سترګو ورته کتل. د کتابچې پاڼه واړول سوه. قلم ولیکل له ما مه وېرېږه. تواب دیوال ته ور وښوېد. قلم ولیکل مرسته غواړم. هلک په ماته ګوډه ژبه وویل ته څوک یې؟ ولیکل سول د یوې لرې ستوري اوسېدونکی. هلک لړزې اخیستی و. قلم ولیکل زړه دې غټ ونیسه. په کتابچه لنډه رڼا راوګرځېده. رڼا د بړبوکۍ غوندې پر خپل ځان راتاو سوه. یوه لویشت ژوندی موجود ولاړ و. موجود وویل ما ته جوجو ویلی سي. تواب خپل زنګونونه پر ټټر پورې ټینګ نیولي وو. د جوجو د مردکې غوندې شنه سترګه وځلېده. په خوند یې وویل هله نو ډارن هلکان مې نه خوښېږي. تواب غلی و. د چرګې کوټ کوټ ته ورته غږ پورته سو. کوټ کوټ کوټ. جوجو وویل دا زموږ خندا ده. غلی سو. په خوله کې یې د دواړو لاسونو نرۍ ګوتې ننیستې. خوله یې د دواړو خواو ته تر غوږو پرې سوه. په جدي انداز یې وپوښتل ښه ښکارم؟ هلک په وېره ور وکتل. جوجو وویل سمه ده، که دې خوښه نه وي نو زه درنه ځم. هیله لرم چې تر تا زړور انسان پیدا کړم. یو دم ورک سو. تواب په بیړه له کوټې ووت. په چوتره کې ودرېد. نیکه یې په تېره بیاتي د پزې ویښته اخیستل. کلا ته یې وکتل. پلار یې د تراکتور په ماشین کې ګوتې وهلې. بېرته کوټې ته ولاړ. غلی کښېناست. غږ یې واورېد. تراکتور نسې جوړولی؟ تواب سترګې ورغړولې. هېڅ هم نه و. په ژړېدلي غږ یې وویل تا خراب کړی دی. سپینه رڼا پر خپل ځای راتاو سوه. جوجو نری سیم پر غولي کښېښود. هلک په وېره وویل ته ولې داسې کوې؟ جوجو پر غولي پروت توپ ته پښه ور وغځوله. درپس د لالټین نرۍ شیشه لاندې راتویه سوه. تواب چیغه کړه له دې ځایه ورک سه. جوجو وخندل. کوټ 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 کوټ. هلک پیالې ته لاس کړ. پیاله سیخه پر جوجو ورغله. د جوجو بدن دوه نیمه سو. یوه برخه یې تر پیالې پورته پاته سوه او بله هم لاندې. بیرته یې د بدن دواړه ټوټې سره ورغله. خندا یې زور ونیو. کوټ 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 کوټ. تواب ودرېد. د کوټې دروازه په خپله پورې سوه. جوجو وویل تاوان مې نه خوښېږي، خو په یوه شرط مرسته راسره وکړه. ماتې کوکۍ ټولې سوې. څراغ ودرېد. جوړه شیشه ور ولوېده. تواب جوجو ته وکتل. نه جوجو او نه هم نری سیم. له سرای د تراکتور د چالانېدو غږ راغی. بیرته سپینه رڼا پر ځای راوګرځېده. جوجو وویل ستاسو په حساب پوره 2.5 میاشتې دلته وم. ته مې څارلې، تر نورو زړور راته وایسېدلې. تواب په ژړېدلي غږ وویل څه مرسته؟ جوجو په خړ دیوال لاس تېر کړ. د کمپیوټر د سکرین غوندې لویه پرده راغله. عکس و. د جوجو غوندې موجود ښکارېده، خو تر جوجو په ونه لوړ و. نیم ګز یا تر دې یو څه ډېر. جوجو وویل دا زموږ د مکتب مدیر دی. په عکس کې دومره بد نه ښکاري، خو له نږدې یې مه ووینې، زړه به دې وچ وي. که په درس کې بې خونده وي نو د غږ په ماشین کې دې اچوي. جوجو غلی سو. یو دم یې وخندل. کوټ 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 کوټ. تاسو په مکتب کې لښتې خورئ، خو موږ درد نه احساسوو. د جزا لپاره مو په یو ماشین کې ږدي.
د غږ ماشین ورته وایي. اواز یې لوی عذاب دی. بني ادم یې د اورېدو تاب نه لري. جوجو یوه شېبه غلی و، بیا یې وویل: اصلي خبره پاته سوه. زه باید 5م صنف ته ولاړ سم. د کامیابۍ یو شرط دا دی چې د نورو ستورو د اوسېدونکو په اړه به تحقیق کوم. ملګري مې په کایناتو کې سره تیت سول. ما هم ځمکه ومونده. لومړی ایران ته ولاړم. د مکتب یو زده کوونکي ته مې ځان ور وښود. زړه یې ودرېد. بیا مې ستاسو وطن ته مخه کړه. دا کلی مې وموند. خو که ته هم مرسته راسره ونه کړې نو مجبور یم چې بل ځای پسې وګورم. تواب په حیرانۍ ور وکتل. جوجو پر دیوال لاس تېر کړ. سکرین ورک سو. ویل یې: نه مه راته وایه. تواب غلی و. جوجو وویل: 2 ورځې په مکتب کې در سره وم. اوف، دې ته نو درس نه سو ویلی. ماشومانو یوازې کاغذي تیارې جوړولې. د معلمانو له خولو د چایو پیالې نه لرې کېدې. خو موږ داسې نه یو. زحمت باسو. ستاسو په حساب په 50 کاله کې ایله 5م صنف ته راورسېدم. تواب په حیرانۍ ورته وکتل. جوجو وویل: ستاسو 50 ورځې زموږ یوه ورځ ده. زموږ ټول کال 100 ورځې وي. یو دم یې وخندل. پوښتنه دې ونه کړه چې څنګه؟ تواب غلی و. خیر، زه به درته ووایم. زموږ ستوری تر مځکې 100 ځله لوی دی. خو کوچنی لمر لرو. ځکه مو ستاسو په حساب ستوري په 50 ورځو کې یو ځل پر خپل محور راګرځي. تواب ورو وویل: نو ته څو کلن یې؟ په خپل حساب 10 کلن، خو ستاسو په حساب 100 ته رسېږي. نو تاسو څو کاله عمر کوئ؟ موږ ناروغي نه لرو. هر یو مو 100 کاله چې ستاسو 1000 کاله کېږي عمر کوي. او بیا چې وخت مو پوره سو په خپله ورخلو. نو زه څه مرسته در سره کولی سم؟ بس ډېر دې نه په عذابوم. کله کله معلومات راکوه. اوس باید ولاړ سم. ماخستن راځم. خو ګوره په خپله کوټه کې به یوازې یې. جوجو ورک سو.